د لښکرګاه ښار او ناوې ولسوالۍ ترمنځ د یوې عمومي دروازې د جوړېدو د چارو پیلېدل. د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست ویاند محمد طاهر ابشار وایي دوی د یوه خصوصي شرکت سره د ګډې همکارۍ له مخې یوه عمومي دروازه جوړوي چې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د ښاغلي ابشار په خبره دا لومړی ځل دی چې د خصوصي سکتور سره دوی د ګډې همکارۍ تفاهم لاسلیک کوي. چې په ښار کې به دوی مجهزې او ښکلې دروازې جوړېږي. یوه د ناوې او لښکرګاه ښاروالۍ دروازه ده چې دا د خولي دروازه بلل کېږي، او بله د باباجي او لښکرګاه ښاروالۍ ښار دروازه ده چې دغه تخنیکي برخه کې لښکرګاه ښاروالۍ همکاري ورسره کړې ده، او په ضمن کې مالي لګښت ټوله د پولاد شرکت لخوا څخه دی. دا لښکرګاه ښاروالۍ سره د خصوصي سکتور لومړی ځل دی چې په دې برخه کې دوی همکاري کوي، او دغه هڅه به انشاءالله روانه وي تر څو موږ نور خلک هم په دې برخه کې واچوو او دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي. پر همدې مهال د هلمند برک او فولاد صنعتي شرکتونو استازي حاجي عبدالودود برک ویل دوی د خپل هیواد په بیارغونه کې د اسلامي امارات مسؤلین سره په ګډه هڅه کوي چې پر هغو ځایونو پانګونه وکړي چې ورسره وطن آبادیږي. د هلمند برک او فولاد صنعتي شرکت تل دا کوشش کړی دی، دا هڅه یې کړې ده چې د وطن د آبادۍ په هره برخه کې ګام واخلي. هغه که لږ وي که ډېر وي، خو خپل کوشش یې نهایي کړی. هڅه او کوشش مو همدا دی چې دا موضوع وغځوو، د یوې او دوو دروازو باندې اکتفا ونه کړو، د ښاروالۍ سره په هماهنګۍ، د اسلامي امارت د مسؤلینو سره په هماهنګۍ باندې هغه څه ته چې اړتیا ده هغه مختص. بل خو بیا د هلمند ناوې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی رمضان خوښ دی چې د ناوې ولسوالۍ او لښکرګاه ښار ترمنځ د عمومي دروازې د جوړېدلو چارې پیل شوي دي. د رمضان په خبره دا به نورو تجارانو ته یو ښه پیغام وي تر څو د خپل هیواد په بیارغونه کې خپله پراخه ونډه واخلي. دغه دروازه چې د ناوې ولسوالۍ او د ښار پر ویش باندې جوړېږي، د ښار د خولي دروازه یا د ناوې ولسوالۍ د خولي دروازه چې ده، په دې باندې ډېر خوشحاله یو، په دې خاطر چې دا یو خو ښار ته ښکلا ورکوي، هغه ناولده خلکو ته لار ښیي، او بل په عمومي سطح د ملي تجارانو ته هم یو ډول دغه دی رویه ورکوي چې د ښار په آبادۍ کې ونډه واخلي. ویلای سو چې تر دې مخکې هم د هلمند برک او فولاد صنعتي شرکتونو له لوري د باباجي ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه ښار ترمنځ دغه ډول عمومي دروازې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې اوس مهال یې د رغونې کارونه جریان لري.